روباټ چې کوم راغلی دی هغه درته معرفي کوم چې څنګه پکې کار وکړو دوستانو. نو د ده ټاپ یوزر هم بیخي اوس مهال زیات دي دوستانو، چې زیات خلک په دې کې کار کوي او زیات خلک یې استعمالوي دوستانو. نو تاسو هم راشئ په دې کې کار وکړئ. دا چې ماجور به هم لانچ کېږي لیست کېږي به دوستانو، لږ نږدې یو څو ټایم ورته پاتې دی. نو دغه هم دوستانو د ماجور په شانتې یو ټلګرام ایرډراپ راوتلی دی اوس نوی دوستانو، چې پری ماینینګ دوستانو تاسو ته درکوي. کله چې لینک به سره درته کلیک پرې واخله داسې صفحه به تاسو ته راشي، خو له هر څه نه مخکې د لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم زموږ د ټلګرام چینل کې به هم زموږ د ټلګرام چینل لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو شته دی. نو پرې ماینیټ برخه هم دوستانو لري چې ډیلي ټاسکونه هم په دې کې دي. نو تاسو کولی شئ راشئ دغه د دوی بلاک چین دی دوستانو، د ټون بلاک چین دی. نو ټرانزیکشن فیس غواړي خو هغه ټیک تاسو هېڅکله مه ورکوئ، ځکه چې په دغه ایرډراپونو باندې هېڅ باور نشته دی. او بل سټارټ برخه باندې چې کلیک واخلئ په دې کې هم سټار بای دي که نه اخیستل دي، دا هم مه اخلئ هېڅکله هم تاسو. او د دوی بل دغه ټول د دوی دوستانو ټاسکونه دي ها. نو فالو دغه دوی هغه ورته فالو کړئ تاسو چینل، په دې باندې هم تاسو ته خپل دغه دوی خپل سټار درکوي. نو سبسکرایب باندې چې کلیک واخلئ تاسو ټلګرام چینل ته بوځي او هغه بل ورته جوین کړئ، بیا به چیک سبسکرایب باندې کلیک ورته واخلئ او دغه تاسو دوستانو جوین شئ او تاسو ته په خپل ټوکن دوستانو جمع شي. خو تاسو کتلی شئ دغه ټول ټاسکونه دي چې په دې باندې تاسو ته دوی خپل هغه درکوي دوستانو، دوی خپل سټار درکوي. نو په دې کې دوستانو کلیکټ والټ برخه هم ده چې 1100 پرې درکوي، 1150 باینانس ایکسټون دي، یعنې باینانس نه فکر کوم ټون لیګل دي، په هغې باندې هم تاسو 10,000 درکوي. خو دا هم کار هم تاسو مه کوئ هېڅکله هم. که پرې ګټه درکوله نو پرې ګټه پکې وکړئ، که نه هېڅکله هم تاسو دغو شیانو ته پیسې مه ورکوئ، ځکه چې هسې هم پرې وي. تاسو عمومي بیلانس دی هغه په دغه ځای کې درته ښایي چې اوس مهال موږ سره 0 بیلانس دی، موږ کوم بیلانس دوستانو نه لرو. نو بوسټ رینګ چې دوستانو دغه کې هم تاسو هېڅ بیلانس نه لرو، ځکه چې زموږ په دې کې نوی اکاونټ جوړ کړی دی دوستانو. نو په دې کې ریفرلز برخه هم دی چې تاسو څومره ملګري راولئ نو هغو په سره هم تاسو ته خپل کمیشن درکوي دوستانو، او خپل دوی دغه کوم ټوکن چې دي دغه دوستانو تاسو درکوي. ایرانو برخه مې هسې هم درته معرفي کړه چې په دې کې ټاسکونه دي، او ټریډ برخه هم دوستانو دوی لري، له دې څخه هم راځو تېرېږو. نور داسې خاص څه په دې کې نه دي اضافه شوي، نو صرف همدغه کار دی دوستانو چې تاسو به دې ته ملګري هم راولئ او کار به پکې کوئ دوستانو. نو دغه د دوی یوزر دی چې چا ډېر کوینونه ترلاسه کړي دغه ټول تاسو کتلی شئ، دوی خپل کوینونه ترلاسه کړي دي او خپلو مقامونو کې قرار لري چې ډېری خلک په دې کې دي. نو که غواړئ یو یوزر په دې کې سرچ کړئ، تاسو یا خپل نوم په دې کې سرچ کړئ، دلته هم کولی شئ تاسو راشئ خپل نوم سرچ کړئ چې تاسو په څوم مقام کې او څومره کوین لرئ، هغه هم تاسو کولی شئ. خو څوک چې ډېر زیات کوین ولري هغه دلته په سرچ کې راځي، خو اوس مهال موږ دومره کوین نه لرو، ځکه چې اوس مو نوی تازه اکاونټ جوړ کړی دی په همدې خاطر باندې. او بله دا کنیکټ والټ برخه دلته هم تاسو کولی شئ له دې څخه والټ هم کنیکټ کړئ. خو زه درته وایم چې هغه روباټونه چې راوځي تاسو تر هغې ورسره والټ مه کنیکټوئ چې دوی ښه پته نه وي لګېدلې. که کوم ټاسک په دې کې تاسو ته راغی نو د ټاسک کمپلیټولو لپاره دغه تاسو ورسره کنیکټ کړئ او له هغې وروسته بېرته بیا ډسکنیکټ کړئ او هغه ټاسک پوره کړئ، ځکه چې زیاتره روباټونه بیا پیسې وړي. ما څخه خپل هم تقریبا شاوخوا 1 یا 1.5 ټون وړي دي زما له ټون کیپر څخه. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې هغه روباټونه چې باوري نه وي ورسره خپل والټونه مه کنیکټوئ. نو دوستانو زه ویډیو نور نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه. نو دا چې دغه روباټ هم نوی راوتلی، بس تاسو کار پکې کوئ. که چېرته ګټه درته کولو نو یو څه ګټه به تاسو ته وکړي، ځکه چې ډېری روباټونه راوتي دي، بعضې سکیم کېږي خو بعضې بیا کار ورکوي. نو تاسو هم په دې کې هم یو څه کار وکړئ، ډېر وخت هم ورته مه ورکوئ، خو بس دومره کار پکې وکړئ چې یو څه ټوکن پکې ټول کړئ. نو نور دوستانو ویډیو تر همدې ځایه، که خوښ شوي مې درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو نور هم خلک هم او نور ملګري هم له دغه روباټ څخه ګټه واخلي. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ او خیر شبي ولرئ.